کله چې یو انسان په موس کې ولاړ او دنه په موس کې هیر شي چې ما 2 رکعاته وکړ که 3 رکعاته مې وکړ که 4 رکعاته مې وکړ دنه د رکعاتونو تعداد هیر شي نو په داسې حالت کې به دا موس ګزار بیا سکے آیا دا موس به ماتوي د سر به شروع کوي او کنه موس به برقرار ساتي موس به جاری ساتي زموږ عزتمندو په داسې حالت کې انسان سره 3 صورتونه را پیښېدلی شي. اول نمبر صورت دا کنه چې کله انسان نه چتا مخکې ته نه داسې چرته نه وي شوي د رکعاتونو تعداد چرته نه وي هیر شوي بالکل په اول ځل د سره دا صورت را پیښ شي په موس کې چې رکعاتونو تعداد ته نه هیر شي نو په داسې حالت کې به انسان دا موز مات کې او موز به د سره شروع کې شي شو چې کله بالکل په اول ځل باندې وسره دا حالت د سره په موس کې را پیښ شي شو موز به بیا مات کې چې په اول ځل وسره دا صورت را پیښ شي. دویم نمبر صورت دا چې لکه زمونږ په شانتي وي چې اکثر تینا په موس کې د رکعاتونو تعداد هیر وي نو دی به بیا څه کوي نو په دې کې هم 2 صورتونه دي زموږ عزتمندو. په دې کې اول نمبر صورت دا کنه دې بداسو کې غالب ګمان مراولي تحریبو کې غالب ګمان بو کې چې غالب ګمان د په کم رکعاتونو باندې رالو بس عمده رکعاتونه به د شمار کیږي که غالب ګمان د په 3 رکعاتونو باندې رالو بس دا به داسې وګڼي چې د 3 رکعاته کړي دي اگر چې په حقیقت کې د دې خلاف دی ولې نه وي که د غالب ګمان په 3 رکعاتونو باندې رالو په حقیقت کې د 2 رکعاته کړي دي کنه بیا به هم دا 3 رکعاته شمار کیږي او که غالب ګمان د په 2 رکعاتونو باندې رالو چې ما بس 2 رکعاتونه کړي دي او په حقیقت کې د 3 رکعاته کړي وي دا به بیا 2 رکعاته شمار کیږي چې د غالب ګمان په کم باندې رالو چې ما به 2 رکعاتونه کړي بس 10 رکعاتونه به شمار کیږي صحیح شو جی. خو بهتره بیا دا چې اخر کې د سجده سهو وکي صحیح شو کنه موز به برابر شي. دریم نمبر صورت دا چې کله دنه د رکعاتونو تعداد هیر شي او بیا چې دی غالب ګمان راولي کنه سوچ پیو کی نو د غالب ګمان هم ناراضي چې ما 100 رکعات کړي دي په 2 رکعاتو او په 3 رکعاتونو باندې د شک سوچ ما 2 کړي دي او کدرې مې کړي دي خو غالب ګمان هم ناراضي دواړو سایډو ته بیلانس برابر دی چې سونه یقین د په 3 رکعاتونو باندې دی کنه دومره یقین د په 2 رکعاتونو باندې دی په دواړو باندې یو شان دي ګمان دی نو په داسې حالت کې به بیا چې کم رکعاتونه دي کنه هغه پسې به روانېږي مطلب دا کچري د په 2 رکعاتو او په 3 رکعاتو باندې شک ته چې 2 میکړي او 3 رکعاتونه میکړي دي او دواړو کې برابر یقین دی نو بیا به د 2 رکعاتونو بس روانېږي او کدا که شانتي په 3 رکعاتونو او 4 رکعاتونو باندې د شک ته چې ما 3 کړي دي که 4 میکړي دي او دواړو سره ته بیلانس برابر دی چې سونه یقین په 3 رکعاتونو دی دونی یقین په 4 رکعاتونو باندې دی بیا د 3 رکعاتونو پسې دی روانېږي او که په 2 رکعاتونو او په 3 باندې شک ته بیا په 2 پسې روانېږي نو د کوم بیا بهتره ده چې اخر کې سجده سهو او کې صحیح شوږي نو منځ به برابر شي د منځ ماتولو ضرورت پکې نشته صحیح شو نو امید دي چې ان شاء الله تاسو په دې مسلې باندې پیښ وي که بیا به تاسو ته خبرې ستپوسی کمنټ کولی شي کمنټ کې سوال وکړي چې د قضیې کې پوه نه شو زه به ان شاء الله کوشش وکم چې تاسو ته جواب درکم تاسو په پوه کم خدا ډېره اهمه مسله ده ډېرو خلکو سره دا صورت را پیښېدی شي چې د رکعاتونو تعداد ته نه هیر شي چې 2 مې وکړل که 3 مې وکړل که 4 مې وکړل بس بیا غریبانو ننوار پار خطا وي چې اوس وسره وسوکو بس اسه به سزا لموز مات کی نو په دې مسلې باندې تاسو په خپل ځان پوه کړئ او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو ډیره شیر کړئ چې هغه هم په دې مسلې باندې ځان پوه کړي او تاسو ته دعاګانې کوي الله رب العزت مخ خوشاله باد ساته دعاګانې کوي دعاګانې وکاو الله پامان.